د کیک او کلچې پخولو دغه فابریکه 2 کاله وړاندې د فیروزان کوهستاني په نوم د یوې میرمنې له لورې په کابل کې پرانیستل شوه او اوس مهال یې تولیدات د کابل ښار په ټولو برخو کې ښه بازار لري. فیروزان کوهستاني وایي چې د مینې په نوم د کیک او کلچې پخولو په دې فابریکه کې په لومړیو کې 15 لک افغانۍ پانګونه کړې وه، خو اوس مهال دغه پانګونه 2 میلیون افغانیو ته رسېدلې ده او دغه راز تر 100 زیاتو میرمنو ته یې د کار زمینه هم برابره کړې ده. از 5 لک افغانی شروع کردیم. د دغه فابریکې پیل موږ له 15 لکه افغانیو څخه وکړ او اوس مهال مې سرمایه 2.5 میلیونه افغانیو ته رسېدلې ده. د دې فابریکې 2 کاله کېږي چې موږ دلته جوړه کړې ده او اوس مهال دا د تاسې وینئ چې زموږ کارونه روان دي. لومړی مو دلته د کتلمې تولید پیل کړ او وروسته مو د خوښۍ د مراسمو لپاره د دغه ګل لرونکي کیکونو تولید هم پیل کړ او کارونه مو هم ډیر ښه روان دي. د نوموړې په خبره چې هڅه کوي لا ډیرو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي او د هیواد ټولو ولایتونو ته خپل تولیدات ورسوي. فقط ما امر ما فعلا که ما د کارخانه ما اوس مهال په دې فابریکې کې له ما سره 21 تنه کارکونکي او زده کوونکي کار کوي او د غراض یو شمیر نارینه را سره هم د بازار موندنې په برخه کې په کار بوخت دي. زما یو له لویو هدفونو څخه همدا و چې هغه نجونې په کار کړم چې له ښوونځي څخه پاته دي او د غراض هغه میرمنو ته هم د کار زمینه برابره کړم چې د کورنۍ سرپرستی کوي. په دغه فابریکه کې په کار بوخت یو شمیر میرمنې وایي چې دلته د کار کولو پر مټ ورځني لګښتونه پوره کوي او دا چې د کار زمینه ورته برابره شوې ده خوښې دي. دوی له نورو پانګوالو څخه هم غوښتنه کوي چې دې ته ورته نورې فابریکې جوړې کړي او د میرمنو په ګډون ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي. و کیک ما مراحل زیاد داره که تا آماده میشه. دلته چې موږ کوم کیکونه جوړو ډیر مراحل لري. لومړی په هغه مکسر یا ماشین کې موږ خامه جوړو او چې چمتو سو بیا دلته کیکونه په دې ډول له یو او بل بغل څخه پاکوو. له هغه وروسته ور باندې دغه ډول نقاشي کوو. دا ډیره لویه خبره ده چې زموږ لپاره دلته د کار زمینه برابره سوې ده. زموږ ښوونځی تړل سوی دی نو دې فابریکې ته راتګ او دلته کار کول زموږ لپاره یوه تفریح هم ده او له همدې لارې لګښتونه هم پوره کولی سو. اوسګاره هم نه پاته کېږو. کلچه بازی کار میکنیم. قبلا قتلمه پخته میکنیم. زه دلته په دغه فابریکه کې کار کوم او ډیره زیاته خوشاله یم چې دلته زما په ګډون ډیری میرمنو ته د کار زمینه برابره سوې ده. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه هیواد کې 8000 ښځینه سوداګرې رسمي جوازونه لري او دغه راز 140,000 نورې په غیر رسمي توګه فعالیت کوي. احسان الله کریمی، CGTN پښتو، کابل.